مبینه ته پاکستان کې ناست خو در به په کونه در پاکستان ته ورسې ودرې ما قطع کوه ما قطع کوه ودرېږه افغانستان ته راسه سر د په کونه ودرېږه لا یو دقیقه ته انسان مه کټ کوه مایکې پرېږده ته د خپل پلار په کور کې ناست صبر زه په کوم هېواد کې یم پاکستان کې ناست دی ودرېږه ته په کوم ځای کې زه سپار ځای کې یم زه په افغانستان کې یم تا غوندې نه یم په نو خو چې په افغانستان کې ودرېږه مایک مه خلاصوه یا ودرېږه د افغانستان ته راسه سر د په کونه درته ودرېږه د ښځې طلاق در کوم د کابل موسهي ولسوالۍ ته سبا 10 بجې راسه ما سره به زه به درته د سړک په غاړه ولاړ دا ټولې ویډیوګانې په پاکستان کې د پاکستاني صبر خو که ویډیو څه کوي هر څه د شاته باکګراوند د پاکستان صبر وکړه دا د ده مایک د دې مه بندوئ که نه یو وار مې درته ټول هر څه د پاکستان جنرال صاحب خدای دې نر بچایو خوست ته د خوست کې دې وښیي لږ صبر وکړه دا قطع کړه وروره زه درته مه غږېږه پرېږده ودرېږه دې سړي سره د ما کار دی زه تاسو ټول قطع کوم ودرېږه ټول قطع سئ سټډیو سره یو هم کار مه لرئ وروره ځکه زه درته مایکونه هم بند کړئ مه راجګوئ زه یې قطع کوم تاسو یې بېرته جګوئ وروره قطع کړه ټول قطع کړه پرېږده راسه اوس ما سره سبا 10 بجې ګوره 10 بجې د موسهي ولسوالۍ ته راسه که ته خپلې مور راوړې وه رمونه یې نه ویډیوګانې دې ما پرېږده ودرېږه صبر وکړه سبا مازدیګر د کابل سروبي ولسوالۍ ته که مور راوړی زه درځم زه دې په اسمان کې یم زه تا ته ځان رسوم د دې خلکو په مخ کې که دره نه غللم لاسونه مې کټ کړه اعدام مې کړي د دې خلکو مخ کې راته ووایه په کوم هېواد کې اوسېږې ته یو بې غیرته سړی یې ته یو دالفور غلام یې په کوم هېواد بې غیرتي په غیرت مصطفی سره معلوم کړه چلنج در کوم د کابل کومې ولسوالۍ ته چې راتلی شې د فوج د ملاس لاس د ملي اردو د ملاس لاس کومې ولسوالۍ ته چې راتلی شې په کوم ځای کې اوسېږې ما ته ووایه ته د تورخم نه راواوړه تورخم پرېږده تورخم دې د تا سر وخوري زه اوس په افغانستان کې یم ته په کوم هېواد کې اوسېږې زه په افغانستان کې یم ته راوښیه 10 افغانۍ راوښیه زه لایف اوس بندومه زه دا ویډیو تا وکړه کړکۍ 10 افغانۍ راوښیه 50 افغانۍ یو راوښیه ګوره د پاکستان کې په اسلام آباد کې ناست مور راوړی ودرېږه ته چپلکې خرڅې دغلته چپلکې پرېږده چې سوسیال نه خورم سکشوي نه کوم 10 یا 50 افغانۍ وښیه بس د ما لایف پرونه بنده شوله راوښیه 10 افغانۍ ته وښیه د افغانۍ راوښیه سل راوښیه ته وښیه که ته پاکستان کې نه یې ته کلدارې راوباسه ودرېږه راوباسه د افغانۍ ته غیرت لرې ګوره که ته غیرت لرې کامره دې خلاص که 10 افغانۍ ما ته راوښیه ته وښیه ته 15 افغانۍ زه تا وګورم ستا په جب کې ټولې کلدارې ودرېږه چې غېږه مه دغه د زه چېرته خوځېدلی نه یم دا مې جب د تاسو په مخ کې دغه د درېږم دا اوس دستي زه له جب نه پیسې باسم که یوه کلداره پکې وه دغه د لایف ټول خلک ګوري کامره دې خلاصه که 10 یا 50 افغانۍ وکړه زه دغه د جب ته لاس کوم پیسې راباسم راوښیه 50 افغانۍ راوښیه راوباسه دا پیسې دې له جبه یو لور چې افغانۍ ودرېږه ته ما سره ته خبرې نسې کولی زه درته یم دغه د جب مې ده دغلته مې ایښی ده هېڅ چېرته بل نه یم تللی زه درته له دې جب نه پیسې راباسم ته ما ته افغانۍ لوټ راوښیه کامره دې خلاصه که که غیرت لرې بېننګه که غیرت لرې کامره دې خلاصه که مخ دې راوښیه والله قسم په خدای چې د تا په جای وای دومره بې غیرته وای ټیکری مې په سر کوه د اوسه ته لایف ته م راغلی وشرمېږه خجالت وباسه رنګ دې ورک سه د کابل د ګوډاګۍ ادارې جاسوس او مزدوره چې درته وایم موسهي ته راځې سروبي ته راځې بګرامیو ته راځې نږدې ادرس بل هم در کوم هلته راځې زه درته سبا حاضرېږم صرف سبا مازدیګره پورې او موسهي ته که راځې تر 10 بجو پورې د سبا د ورځې 10 بجو پورې نور هر ځای ته مې چې غواړې مازدیګره پورې وخت راکړه لاس دې د ټولې ادارې خلاص مرګ په یوه ورځ ده
همالته به مې د خلکو په مخ وولې خو زه به درته ثابتوم چې زه په افغانستان کې یم زه به درته ثابتوم او اوس که ته نرې کمره دې خلاص که او د دې خلکو مخکې زه له جبه پیسې راباسم که ما سره یو کلداره وه یوه کلدار لاس سل هر یو لوډ د کلدار یو بلکل زه بس لایف خپرونه پرېږدم ته به ما ته مخ هم ښې لس افغانۍ یا یو د کلدارو لوډ راوښیه که غیرت لري او مور کولنګار ته راسه سبا ته کولنګار کوم ځای ته راسم کولنګار بازار ته کولنګار بازار ته ته ما ته لس افغانۍ وښیه د کولنګار بازار ته هم درځم د بازار کوم ځای ته درسم د کولنګار بازار د لمرخاته خواته راسه لمرخاته ځای نوم نه لري تا خواته کولنګار بازار ته راسه بیا ته ووایه زه د کولنګار بازار ته نه زه د همغه ټرمپ ته چې مډال ورکړه د هغه په څنګ کې ودرېږه درځم خو سبا غرمې نه پس به درځمه که مور راوړی د کولنګار بازار ته سبا د ما د ته غلام ته چاپړوس ته د افغانستان دښمن ودرېږه دښمن یې ته غلام ودرېږه مخ دې راوښیه که نرې زه د کولنګار بازار ته درځم کولنګار د لوګر په مرکز کې یو کلی ده هغه کلی ده چې ټرمپ ته مډال ورکړی ټرمپ ته چې د سرو زرو مډال ورکړی زه سبا له غرمې نه وروسته ځم ما ته دې مخ وښیه زه سبا چاپسې وګرځم مخ دې راته وښیه ته د جوب نه کلدارې راوباسه او تیزنه ته د کامره نه سې خلاصولی کامره زه څه خبر بغیرته پاکستان کې څه خبر یم چې د دې کمرې شاته رولا غني ناسته ده که څوک ناست دي لمرخاته خواته که نرې مخ دې راښکاره که او که په لوګر کې که په کابل کې که سبا پورې ما نه پاتې سي دغه ده نرسه مخ دې ښکاره کښېنه تیزنه جنرال څنګه د خیماته پرېږدی یوه د خیماته یو بېغیرته ده مخ نه شي ښودلی وګوره وایي ته چې مخ نه شي ښودلی څه رقم هغه تا سره دښمني وکړي څوک ونیسي پسکنه مخ دې وکړه راوړی کارمونه یې نه یې د امریکا جاسوس نه یې خو راوښیه مخ دې وکړه چې زه جب ته لاس کړم اوس درته پیسې راوباسم افغانۍ دي که کلدارې دي پاکستانیانو دغه د تا سره قهرمان و چې مخ ښودلی نه شي دغسې د مړی غوندې مخ وښیه چې سړی دې ونیسي سبا د دوه شقه کړي لوګر کولنګار ته لمرخاته خواته راسه مخ دې راوښیه مخ دې راوښیه د ابد دپاره به بیا چاته مخ ونه ښیه یو وخت چې یو سړی خپل مخ نشي ښودلی غیرت نه لري وجدان نه لري ضمیر نه لري سک شوی نظام حکومت هر څه د تا په لاس کې ده که نرې و مخ لري مخ دې راته وښیه بیا هم دغه چانس درکوم وښیه مخ دې تا غوندې غوږ کې ناست کښېنه خرې رزیله مخ دې وښیه که نرې ځه دا لا بل بیا هم پته کوم چې دا دې مخ ونه ویني مخ دې راته وښیه راسې زه تا ته جب وښیم مخ وښیه وښیه که غیرت لري بنګړي واچوه ټیکری په سر که بې وجدانه ورېندارې ټیکری په سر که وشرمېږه خجالت وباسه چې نظام دې په لاس کې 52 هېوادونه دې ملاتړ کوي بیا هم نر نه یې څه مخ وښیه دلته اوس د دې خبرې ضرورت څه ده چې زه چېرته یم زه درته یم سبا درته په هر ځای کې د افغانستان چې وایه لرې ولایتونه مه راته ښیه زه د لوګر د ولایت یم موسهي ته چې هر وخت وایي 10 بجې چهارسیا ته درته راوتلی شم 10 بجې مداغې ولسوالۍ ته درتلی شم مرکز ته غرمې نه پس د کولنګار ته درځم هغه چا چې ټرمپ ته مډال ورکړی دی هغه په څنګ کې ودرېږه چې څومره زور درکړي هغه هم در سره استعمال که که دا رانغلم سر مې رانه غوڅ که او بې غیرته سروبي ته درځم خاک جبار ته درته راځم شکردرې ته وایي درځم بګرامیو ته درځم ارغندي ته درځم نو د دفاع وزارت په منځ کې خو مې مه غواړه په ارګ کې خو مې مه غواړه چې د غني په څنګ کې درته ودرېږم دغومره نرم یم اجازه راکړه د هغه په څنګ کې هم درته درېږم بې غیرته ټیکری په سر که چې بیا لایف ته د چا رانه سې د تا په جای وای اوس مې ټیکری په سر کوه بې شرمه جنرال صاحب زه وشرمېدلم دونه بې غیرته دونه بې همته کنځلې خو یو پولیسه هم کولی شي کنځلې خو یو مردګو هم کولی شي چې مخ دې وښیه دولت دې تو سره پیسې کلبسې وخورم سکشویي وکړم څه شي وکړم خو دا ښه ده چې په دې اقرار کړه چې زه د دې په څنګ کې چې لایف خپرونې کوم یو غریبیم لرم یو کار او روزګارم کوم الحمدلله په دې ویاړ کوم چې دښمن مې په دې اقرار کوي چې زه یو مزدوري کوم خو سوسیال نه خورم بینیفیټ نه خورم کلبسې نه خورم
سپي نه مینځم، د امریکایانو غلامي نه کوم، د امریکایانو بیسونه نه ساتم، د باګرام خدمت نه کوم، په باګرام کې د امریکایي عسکرو ټیشو پیپر نه پاکوم. په دې ویاړ کوم چې د دې ترڅنګ چې یو غریبکار افغان یم، د دې ولس د خدمت دپاره مې مټې رانغاړې دي. په اروپا کې مې سکچویان په سوریو باندې ننویستلي دي. شرم وکئ، خجالت وباسئ. بې غیرته په خدای چې د تا په ځای وای ما به نن ټیکری په سر کړی. وشرمېږه چې لای بحثونو ته م راځې، مخ نشي ښودلی کم از کم. یا به د سر د سپي وي یا به د خره سر وي. که انسان یې نو راسه که نه، په ټول هر څه د تا په لاس کې د مخ راته وښیه راسه، بیا هم چاند در کوم مخ وښیه. ټیکری خو ته په سره یو افغانۍ راته وښیه ځه، یو لوټ د افغانۍ راته وښیه ځه. زه د دې خلکو مخکې له جینه یم خوځېدلی، دې جب نه درته افغانۍ راباسم. ټول جب مې وګورئ چې یو لوټ پکې د بل هېوادو بلکل بیا هم مجرم راواخله. بالکل مخ دې وښیه، یو لوټ وښیه درته ښایي هر شی. نو ته خو چې مخ نشي ښودی، دا خو چې لږ نو اول خو ما درنه غوښتنه کړې چې 10 افغانۍ دې له جبه راوباسه، یو لوټ د افغانۍ له جبه راوباسه. اول خو پوښتنه ما درنه کړې، بیا هم 15 دقیقو پورې وخت در کوم. که د 10 یو لوټ د افغانۍ راوویسته بیا هم ما بایللې تا ګټلې ده. بالکل بس دغه ده، نه لایف خپرونو ته راځم نه میډیا ته هېڅ، بس خاموشي د تاسو په ملاتړ باندې درېږم. بس همدغه ناروا حکومت ته روا وایم لکه تاسو. خو یو لوټ د افغانۍ راوښیه زه ستا دښمن نه لیونډته. جنرال مبینه ډېر بې غیرته دښمن لري. جنرال صاحب مات شو، هدایت صاحب مات شو کنه، بس مات شو جنرال صاحب. بالکل همسایگان له افغانانو سره په دې خارجي هیواد کې دي چې نږدې یو عادي همسایه نه سره چې افغاني له وکړي او دا لنګر نه وي ناستې ما ته باید پاکستان کوي. جنرال صاحب راویا په صدق خاوره مې په لاس کې د نر غوندې په خپل ولایت کې ګرځم. ولا که مې څوک کیش خط وګوري سترګې په باندې باسم. اور مجاهدین دي الحمدلله، غازیان دي، اتلان دي، هلمند ته راځي، قندهار ته راځي، د کابل د دفاع اوس د ده زړه ده چې زه له بې سامانه دفاع وزیر سره په دفاع وزارت کې یو ځای خبري کنفرانس ورکړم. خو راسه نو که غیرت لرې، وجدان لرې، راځه. دا د زه اگر که زه طالب نه یم، خو من حیث یو افغان راشه، که نرې د طالبانو ساحې ته راشه. چهارسیاسي د کابل دروازه ده، دلته راشه. ځه مداغې ولسوالۍ ته راشه، پل قنداري او دغه ځایو ته، صفې سنګ دغه منطقو ته راشه، سترګې دې در باندې باسم که نه. په دغه لار که نرې تېر شه، ځه تر خوست ته پورې. مبین صاحب په ټوله ژوند نه رسېدلی. وا دې ورېده او که دې غوسه راوستله، ځم سبا خبري کنفرانس په ارګ کې ورکوم. وای قطب صاحب د قنداریانو یوه خبر ده، یا مړ یا پړ. دا قنداریان چې دا مړ او مات، ګوره قنداریان چې دي دوی مړ او مات یو بولي که نه. هغه سکاټ میلر چې مردار جنرال ناظر چې مردار که بیا د خلکو ګیله کوله چې دا میلر یې ولې ونه ویسته. بیا هلته چا ورته ویلي چې قنداریانو کې متل ده چې مړ او مات یو شی دي. نو هغه بیا یو چا ډېره ښه هغه پې باندې کړې وه، یو چا خر هغه خوړلی و، زمري خوړلی و. دا سهار راجګ سوی ډېر سخت یې زړه، نو د بل ورته ویلي چې ولې زاړې زوی دې مړ نه څه د خلکو زامن مري، بچي یې مري نه زاړي، او ته په یو خره زاړې. وایي په دې خوړلي نه یم کوم چې بیا د بي د ما په دا بل خر یې خوړه و، د بل ورته کته څومره غول به یې له ډاره کړي. نو سکاټ میلر وایي که مړ نه سو نو هغه د چا خبره تشه او دسماته یې خو به یې کړې. نو دا یې غریب هم که لوټ یې ونه ویسته، اوس هم تلاشي واخلئ څانګ کې ملګري که څوک یې ویې ګورئ، متیاز یې خو به یې کړي. زویه ته په خپله او پاکستان خدای دې غرق نه که. پاکستان ما په دې خپل ژوند کې لا لیدلی هم نه ده چې کومې خواته پروت ده. هرات سره یې باډر ده که بدخشان سره. پاکستان لیونیه لا خو جنرال صاحب ګوره تا خپل مخ دې ته ښکاره کړی دي. نو دا هغه 15 دقیقې هم پوره تللی کېدی شي کوم لاسو لوټ یو افغانۍ لوټ یې پیدا کړی راوښیه، لوټ راوښیه، افغانۍ لوټ راوښیه. صوبړ خانه نه کنځلی ته بیا کړلی جنرال صاحب دښمن سودا دی. دا قسم په خدای که شرم لري، نه شرم سته پکې نه حیا سته. دا څومره بې غیرته سړی ده.
په والله بالله چې دومره خبرې سپیته وکړي ما قسم په خدای ته دې دروازې ته نن درته ویلي شاهین صاحب چې په یو کاس به ریکارډ جوړوم چې هر یو مې لاندې کړ. خدای راته وشرم. جنرال صاحب حکمت درته ښیم. جنرال صاحب حکمت د دې درته ښیم چې دوی زموږ پیج را ختم کړي. موږ بل پیج ته رالو دوی 100 وارې شرمنده سول او ما سول او ذلیل او خوار سول. دا د خدای پاک یو حکمت و. ګوره څومره ښه خبره مې ورته وکړه. یو لوډ دې د افغانۍ راوکړي هدایت صاحب دغلته ټولو خلکو مخکې توبه هم باسم بخښنه م غواړم چې یاره ما چې څه کړي بد مې کړي دي. یو لوډ دې راوکړي چې هغه هم نشي ښودلی نو بیا خو نو د دې نه معلومېږي دا چېرته سوسیال خور ده. کوم اروپایي ملک کې به سپي مینځي یا به تشنابونه مینځي یا به د مریضانو پیمپرې څه شي د هغه نوم یې نوی نوم یې څه شی ده شاهین صاحب؟ نرسري هوم کار به کوي. دا نرسري هوم د تاسو ته معرفي کوم دا د کرونا نه پاس نوی مسلک د خلکو پیدا کړی. دغه مریضان چې په دې ادبي د ما په د خپلو پیمپرو کې مردارۍ وکړي د هغه دوی پاکۍ ډېره ښه تنخوا ورکوي. اوس هغه کار شروع کړی. چېرته به نرسري هوم کې لګیا یې سپین ږیري به صفا کوي ورو راغلی دلته د غره تې ویستلي پاکستان نه راغلی. دا د دوی خبره ده. راځه خبرې وکړه. را ویسټ انډیز نه راغلی یم کله ساوت افریقې نه راغلی یم کله کوریا نه راغلی یم کله افغانستان نه خو راغلی یم دغلته د کمرې په مخ کې ناست یم. خبرو ځواب نه لري. جنرال صاحب دا اوس د کندهار د عینو مینې څخه ډېر د اوپت خلک زی پاکستان کې ځایونه جوړ کړي دي شان یې رانیولي دي. هلته اوس هغه نه ده دا څه ورته وایي هغه ګوګوشتک هغه د رازق غواژور بېرته د پنچرمینۍ دکان جوړوي انشاءالله العزیز به د چرګانو تقسیم به اوس هم شروع شو. سمه ده جنرال صاحب. خدای مو غرق نه کړي لیونیانه پاکستان کې وشیږي. دلته یو کار شروع دی تاجین ته خلکو کاروان شروع کړی. پاکستان کې مونږ اوسېږو زندانیان ورته دوی راخوسې کړه د پنجاب په نوم باندې چې مونږ وژلو. پاکستان کې مونږ اوسېږو طلاقي ته پروتوکول دوی ورکوي. پاکستان کې مونږ اوسېږو د ایسای مستنطقین دوی امنیت ملي ته بیایي. پاکستان کې مونږ اوسېږو لیکن ښځې اشرف غني جی ایچ کیو ته راولي. عجیبه منطق ده د پاکستان خبره. باجوا دی هغه پروتوکول چې ټول کابل مو د پاکستان په بیرغونو لړلی و. ولې راشه بچی که د لوټ پیدا کړی ګلبابو موبین صاحب امرالله ناصالح څومره بې غیرت ورته راخم شوی و. څومره ورته راخم شوی بچی ډم بې غیرته دا تاسې دا وطن مور د لیکلي دي بې غیرته شی دا وطن مور د لیکلي دا مور ته خو د 100 ملکونه راغلي و. بې غیرته انسانه تا کې شرم شته ده بې غیرته نشته. پرېږدی لاندې د ناستې خبرې دې وایو انسانیت زده کړي شرافت زده کړي د دې هغه دغه شاهین صاحب دغه چې د امانه لاندې ده بیا م ورته وایم. شاهین صاحب د امانه چې لاندې ده بیا م ورته وایم چې که د 10 افغانۍ یا یو لوډ وښوده د مور کالي د چا اغوستې دي نو ته بې غیرته یې د مور کالي د خلک درنه وایي. دغه چې مانه لاندې ده درته بیا م وایم چې یو لوډ د افغانۍ دې وکړي کنې به زه کې به ایسته کړمه ده نشه ښودلی سړی پیشته ته داسې وکړه که په اروپا کې که امریکا کې د خپل وطن لوډ باید یو دانه وګرځوي. داسې ځای ګیرېږي داسې خلک پرتو وباسي. پوه شوې شاهین صاحبه تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ. زه یو رباعي دوی باندې اورم چې دا زړونه موبین صاحب